د یو اتیا کلن بایدن دا پریکړه چې د کاندیداتورۍ نه لاس اخلي د اکثرو دیموکراتانو لخوا ستایل شوې ده چې د خپل ګوند او هیواد ژغورلو دپاره دا خورا ګرانه پریکړه وکړه. په کور دننه او د نړیوالو غبرګونونو حال د کانګرس ماڼۍ له مخې د خپل همکار ایوب خاورین اخلو چې موږ سره مل دی. خاورین صاحب ستړي مشي، دا پریکړه د ته هم ګرانه و هغه چې په کرونا د اخته کیدو له کبله په خپل کور کې قرنطین و، اوس هغه په څه حال کې دی او دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکي د پریکړې په اړه څه وایي؟ سلامونه درنو اوریدونکو ته. باید وایي چې ولسمشر بایدن په ډلویر کې په خپل کور کې له خپل کوره د اعلان یا اعلامیه خپره کړه. سپینه ماڼۍ وایي د نن ورځې تقسیم اوقات یې وایي څه لیک شیبه وروسته به خپور کړي چې نن او سبا د ولسمشر پروګرامونه په سپینه ماڼۍ کې څه دي. غبرګونونه د بیا نه کاندیداتورۍ په اړه په ګوند په اساس تقسیم وو. دیموکراتانو پراخ ملاتړ وکړ، د ولسمشر بایدن ډېر ستاینې کړې دي. هغه د هیواد یو واقعي خدمتګار ولسمشر او یو ښه مدیر بللی او خواخوږی انسان یې بللی دی. جمهوریت غوښتونکو برعکس په تیرو څلور کلنه دوره کې د ولسمشر بایدن تګلارې د هیواد لپاره خواشینونکي بللی دي، خصوصا درې څلورو پیښو ته یا موضوعات ته اشاره کړي چې هغه د مهاجرت موضوع یا د پراخ سرحدونو ته اشاره کړي، دلته انفلاسیون یا تورم او د بیو زیاتوالي ته اشاره کړي دي. نو د هغه مدیریت یو ضعیفه مدیریت او دغه پریکړه هم ضعیفه بللې ده. د نمونې د بیلګې په ډول موږ د جمهوریت غوښتونکو او د دیموکرات سناتور چک شومر چې یو جګپوړی سناتور دی او مایک جانسن د ولسي جرګې یا د ولسي استازو مشر په کانګرس کې، او همداسې د پخوانۍ مشرې نانسي پیلوسی خبرې اورو. جو بایدن نه یوازې یو ستر ولسمشر او د اجرایوي قوې مشر دی، بلکې هغه په رښتیا یو په زړه پوره انسان دی. د هغه دا پریکړه یقینا اسانه نه وه، مګر هغه یو ځل بیا خپل هیواد، ګوند او زموږ راتلونکي ته لومړیتوب ورکړ. هغه نن وښودله چې یو رښتینی هیوادپال او ستر امریکایی دی. ولسمشر جو بایدن یو وطنپال امریکایی دی چې تل زموږ هیواد ته لومړیتوب ورکړی دی. د هغه لیدلوري ارزښتونه او مشرتابه هغه د امریکا د تاریخ په خورا موثر ولسمشرانو کې حسابي. د 14 میلیون څخه د زیاتو امریکایانو د رایو په باطلولو سره چې جو بایدن یې د ولسمشر لپاره د دیموکرات نومان په توګه غوړه کړه، دغه په اصطلاح د دیموکراسي ګوند ځان برعکس ثابت کړ. د ګوند راتلونکي د مرستیالي ولسمشر کاملا هاریس له نمائندۍ سره ښه نه بریښي، ځکه چې هغه د بایدن د ادارې د پالیسیو په جوړونکو ناکامیو کې شریکه ده. بله خاورین صاحب، مننه له تاسو نه. نړیوال غبرګونونه څه دي تر اوسه پورې؟ پراخ غبرګونونه دي. سمدستي کپایلې له دغه ګاونډي کاناډا نه وکړو. جسټن ترودو لومړی کسانو کې شامل و چې ولسمشر یو خواخوږی انسان او د کاناډا او امریکا د اړیکو دپاره ډېر مهم نقش لوبولی کس وباله. همداسې په اروپا کې تقریبا اکثریت مشرانو د اروپایي هیوادونو مشرانو په خپلو د ایکس ټویټونو له لارې او خبرپاڼو له لارې او یا که موقع و په خبري کنفرانسونو لاري ولسمشر بایدن د ترانس اتلانټیک یعنی د امریکا او د اتلانتیک پورې غاړې د اروپا سره د ناټو د هیوادونو سره د اړیکو په بیا رغونو کې د هغه نقش ستایلی او په دغه ملګرتیا په ټینګښت کې دغه رول ستایلی او دغه ستاینه کړي او دغه پریکړه هم د هیواد پالنې یو نمونه بللی. که یو بل کس ته چې هغه د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو د یادولو وړ دی چې واشنگټن ته را روان دی، نن له تل ابیب نه را روان شوی او دلته راځي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې زه جو بایدن له تیرو 40-50 کالو راهیسې پیژنم او د امریکا او د اسرائیلو دپاره ډېر خدمت کړی دی. زه راځي دلته واشنگټن ته او د کانګرس ګډې خونې ته به وینا کوي چې زه په دغه اساس وخت کې په دواړو لوریو غږ کوم چې د اسرائیل او واشنگټن ملګرتیا به پایداره او نه ماتېدونکې ده. غږ یې اورو چې څه یې وویل تر روانېدو وړاندې او بیا وروسته دلته سبا او بله ورځ ویناوې کوي دی. زه به د کانګرس د ماڼۍ په دواړو لوریو کې په خپلو ملګرو د اسرائیل د ملاتړ غږ وکړم
او زه به خپل ملګرو غږ وکړم چې که امریکایان هر څوک د خپل ولسمشر په توګه انتخابوي، اسرائیل به په منځني ختیځ کې د امریکا قوي او نه ماتیدونکی ملګری وي. بله مننه. اوس به راشو د انتخاباتو پروسې ته. په پروسې کې بل ګام څه دی اوس د دیموکراتانو لپاره په ځانګړې توګه؟ دیموکراتانو سره وخت کم د موضوع ډیره حساسه ده. په دیموکراتانو په تاریخ کې د په تیرو 80 کلونو کې په لومړي ځل داسې شوي دي، په 80 کاله پخوا داسې یو د لندن جانسن او ټرومن په وخت کې چې هغه له کاندیداتورۍ یا له کنوانسیون وړاندې له سیالۍ وتلي ول او دوی بیا په آزاد کنوانسیون کې یا په جرګه کې خپل سیالي کړې و او نوماندې ټاکلی و. اوس دیموکراتان هڅه کوي چې دغه موضوع تر کنوانسیون یا تر حزبي کنګري چې په شیکاګو کې د اگست په 19 کې تر هغه وړاندې یو موافقې ته ورسیږي او دا هغه جنجالي پروسې ته پاتې نسی چې په هغه کې بیا نور کاندیدان ډیر سي او د 3900 دیموکراتو استازو ترمنځ د کاندیداتورۍ مستقیم انتخابات وسی. هغه بیا ګوند د یووالي ته ضرر رسي. نو دوی په دې کوشش کې دي چې زر تر زر ټول ګوند په یو موافقې د کاغه کاملا هاریس او قبول څوک خو چې کاندید زر تر زر تایید کړي.